ارې باره چپه خوله ولاړې څه خو وایه که نه ارې باره چپه خوله ولاړې څه خو وایه که نه وسې سلګو سلګو کې جاړې څه خو وایه که نه ای لارویه چې څوک و هغه خو تلي دي اوس ای لارویه چې څوک و هغه خو تلي دي اوس په انتظار د چا ولاړې څه خو وایه که نه او ای مصوره مینه څه درته ویلي دي چا هسې په زول دې کډن غاړې څه خو وایه که نه خواست کوم احمد حسن ته چې راشي او موږ سره خپل شیرین کلام وړاندې کړي احمد حسن بسم الله الرحمن الرحیم ناستو مشرانو کشرانو السلام علیکم د غزل نه مخکې یو درې شعره وایم نوي چې غمونه مې زړګي کې دي پراته لمودو غمونه په زړګي کې مې پراته دي لمودو چې ستا راته په سترګو کې کاته دي لمودو مننه ازل نه تر ابده ښه درانه دي لمودو ازل نه تر ابده ښه درانه دي لمودو بدل نه دي هم هغه پښتانه دي لمودو مننه ازل نه تر ابده ښه درانه دي لمودو بدل نه دي هم هغه پښتانه دي لمودو او قسم دې تر دې دمه پوره نه دي لمودو قسم دې تر دې دمه پوره نه دي لمودو بلا شي ارمانونه مې په زړه دي لمودو مننه قسم دې تر دې دمه پوره نه دي لمودو بلا شي ارمانونه مې په زړه دي لمودو او غزل دی چې په ما دې غږ اوس د جانان نه کوي په ما دې غږ اوس د جانان نه کوي نور دې په ما بسې ارمان نه کوي ځمکه په وینو باندې سره د ټوله ځمکه په وینو باندې سره د ټوله ځکه په مونږه خدای باران نه کوي مننه ځمکه په وینو باندې سره د ټوله ځکه په مونږه خدای باران نه کوي او زما زړګی ورته کنډر ښکارېږي زما زړګی ورته کنډر ښکارېږي اشنا زما زړه کې ګزران نه کوي مننه او د دې مطرب ساجیبه انداز دی د دې مطرب ساجیبه انداز دی ټپه کوي خو یا قربان نه کوي د دې مطرب ساجیبه انداز دی ټپه کوي خو یا قربان نه کوي احمد حسن دی په کلاره کینی احمد حسن دی په کلاره کینی نورې کانې دی په خپل ځان نه کوي مننه والسلام